محترم ولکه د نور کله په شان زما بیا د عرض دی چې د ویډیو مقصد د چا په مذهب پسې ملنډې کول نه دي، نه د چا بګوانانو او بوتانو ته کنځلې کول دي. صرف دا مې مقصد دی چې الله جل شانو موږ ته د اسلام کوم ښایسته مذهب او دین را نصیب کړی دی چې موږ په هغې باندې شکر گزار جوړ شو. په سکرین باندې چې کوم کس تاسو ته ښکاري د نوم کشن لال دی، د انډیا د پانیپت علاقې سره تعلق دی او دا د 15 کال نو همدغه شان ولاړ دی. دغه ډډې دی دغه ته والي مخې ته یو بینچ شان جوړ کړی دی او د مخې ته د ځګې د اور دپاره جوړ شوی دی. په دې کې دا د سره چې په دې لوښي کې ښکاري دا وچ غوښیان یا څپیا کې دي، دا د دې اور عبادت کوي او دې ته دا ولاړ دی او دا وایي چې ما نظر منلی دی، ما منت منلی دی چې زه به 12 کالو پورې همدغه شان ولاړ یم پرېوځم به نه. د ده خپې وپړسېدې او د ده خپې چې کوم دی بیمارې شوې، خو چې کله د جهالت پردې په زړه باندې راواوړي دا کس ښه تعلیم یافته دی، د ده انټرویو ما واورېده نو دا ښه تعلیم یافته دی، د انګلیش تعلیم یې شته دی، خو د زړه سترګې چې کله ړندې شي نو بیا انسان په دغه جهالتونو باندې په ګمراهیانو باندې اخته شي. په هندوانو کې دا شیزونه عام دي، چا لاسونه بر نیولي دي او چا خپې بر نیولي دي، ځکه چې په کروڑونو د دیو بګوانان دي او د هغوی ځان له ځان لارې دي او ځان له ځان له عبادت دی. بهرحال د 15 کالو نه دا کس همدغه شان ولاړ دی. اوس خلک راځي نعوذ بالله د دې خپو ته سجده کوي چې نعوذ بالله دیو خو بیا دغه شان چې یو کس دې حد ته ورسېږي نو دیو په نیز باندې دیو په مذهب کې د درجه او بیا دا خلک د دا چې کوم دی د بګوان یو روپ ګڼي او دغه عبادت کوي. نو دا وایي چې زما منت او نظر دا چې زه به 12 کاله همدلته کې دغه شان ولاړ یم پرېوځم به نه، خو به ډاډه به وامه په ولاړه باندې چې نعوذ بالله د مقصد وي زما دا دی چې زه بګوان مخامخ وینم. خلک راځي او ورته د خپې وله مالش کوي مو دوايانې ولګي، خو اصل سیز د د خپو نعوذ بالله عبادت دی. الحمدلله علی نعمت الاسلام چې یو ښایسته مذهب او دین الله موږ ته را نصیب کړی دی چې د قرآن د تلاوت په دوران کې چاله خوب ورشي نو علما فرمایي چې لاول دې را خوب پوره کړي، چې کله ښه ارام ورته میلاو شي نو په تازه دماغو دې راپاڅېږي، بیا د باقي نفلونه او باقي تلاوت پوره کړي. د فرایضو احکام ځان لدي، خو هغه هم په سفر کې او په حضر کې د بیمارۍ کې د هغې احکام مختلف دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو تاسو به یو مثال اوریدلی وي چې هندو ستړی خدای ناراضه. دا مثال تاسو اوریدلی دی، دا مثال تاسو به دې باندې فټ کولی شئ. زما مقصد د یو مذهب تصحیح کول نه دي، بلکې زه ستاسو مخې ته حقیقت بیانوم چې څومره الله رب عزت موږ تاسو ته کوم دی د اسلام په شکل کې یو غټ نعمت راکړل. هندو ستړی خدای ناراضه دی، اوس ځان ستړی کو تقریبا د 200 کالونو دی مسلسل ولاړل عبادت کوي، هر کار چې کوم دی بولاړي کې د 200 کالونو دی پس مکه نه دی ناشته نه په کورسې ناشته، بلکې د خوراک سکاک عبادت په ولاړه باندې کې د حد پوری چې د دقیق هم د سهاري په بنیاد باندې په ولاړه باندې او د دې خپل تاسو کته شي چې د ولاړې په وجه باندې دا پړسېدلې 500 پکې چې کوم دی پیدا شوی دی او خلک راځي د خپل ته هم چې کوم دی سجدي کې سوک څه چل کې او مخې دی اور بلکړل ظاهر خبره ده د اور عبادت کې او صرف په دې وجه باندې چې زمونږ چې کوم بګوان دی هغه ما خپل دیدار کراو کی، یعنی ز خپل د بګوان دیدارو کما زبدا جد جهد کوما دا سختیانی به برداشت کما او د دې په بدله کې زمونږ چې کوم بګوان دی هغه به ما خپل زیارت کراو کی، تر اوسه پوری زیارت کراو نشو. بهرحال دا خو حقیقت دی چې یو انسان خپل بلاس باندې بوت جوړ کی هغه به د چا مشکل حل کی، بلکې څنګه چې مثال ما تاسو درکو چې هندو سره خدای ناراضه، یعنی د بت عبادت کې لګیا دی لیکن رب ته بیا هم ناراضه دی مسلسل. بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې الله رب العزت موږ تاسو ته څومره بهترین او پاکیزه دین څومره آسان دین موږ تاسو ته الله رب العزت راکړل. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، په قرآن مجید کې الله رب فرمایي چې الله رب العزت هغه انسان مکلف کړي نه دی د هغه شي چې د کوم شي هغه طاقت نه لري. سمجھ کې خبر راځي، یعنی د انسان د طاقت په مقدار سره الله حضرت هغه باندې چې کوم حکمونه دی هغه فرض کړلی. اوس مثال طور پر یو کس داسې چې هغه اولاد باندې موږ نشي کولای نو غته اجازه ورکړي چې پناسته کوي او چې پناسته نشي کولای نو بملاسته کوي، چې بملاسته نشي کوي په اشاره کوي، دومره سہولت ورکړل. او د دین علاوه یو کس داسې دی چې هغه بیمار دی روزه نشي نیسله نو الله ولې اجازه ورکړل چې روزه وخوره فلال وخوره او بیا چې کله سم شي د صحت په حالت کې بیا روزه ونیسه. دغه شانتي زکات ته په هر انسان باندې زکات فرض نه دی. یو کس داسې چې داغه سره پیسې نشي د الله حضرت طرف نه حکم دی چې تبا زکات ضرور وکړي نه، بلکې د زکات لپاره صاحب نصاب شرطي، یعنی مال او دولت سره شرط دی. په غریب سړي باندې زکات نشي بلکې غریب سړي له زکات ورکړي.
څومره اساني ده په هر معامله کې الله دې زموږ اساس لپاره اساني راکړل. او بیا دین اسلام دومره آسان مذهب دی چې د مؤمن 24 غنټې 40 غنټې ژوندۍ د عبادت دی. دی په حلال طریقې سره ځان پیسې ګټي لګیا دي په حلال طریقې سره. نو حلال روزي ګټل دا هم عبادت دی. دی خراس کا کې خپل ګډه ډکې لګیا دي لیکن د الله سوینځي او بسم الله وي او شروع شي په خلاص باندې نوړې جوړې خوري او دا خراس کا د لپاره عبادت دی. دغه شانتي دی وبس کی پدریو صاحبانی اوس کی بسم الله نه شروع کی دا وبس کول د لپاره عبادت دی. دغه شانتي دی د کیږي په سنت طریقه باندې بس سنت موضوع کی او د شي په سنت طریقه باندې په خي طرف ته د شي او اللهم بسمک اموت واحیا دعاوي او د شي د سحر منزله پاسي نو دا پورا شپه د په عبادت کې تیر شو. سبحان الله. دی او د ځان لپاره دی او د دې لیکن بیا هم د عبادت په حالت کې دی. یعنی تر دې حد پورې چې هر عمل د مؤمن لپاره عبادت دی. عبادت صرف دا نه دی چې مونږ شو روزه شو زکات شو حج وغیرہ د عبادت صرف دا عبادت نه دی بلکې د مؤمن 24 غنټې زندگی عبادت دی. عبادت ویل کیږي بندگی ته د الله رب عزت بندگی. الله رب عزت په قران مجید کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. معنی دی پیدا کړی دا انسانان او جنات مگر خپل د عبادت لپاره. خپل عبادت صرف دا نه دی چې مونږ روزه زکات حج بلکې 24 غنټې چې کوم 40 غنټې زندگی دا د نبی د الله رب عزت د حکم د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو مطابق موږ تیرو دا 24 غنټې زموږ اساس لپاره د 40 غنټې زموږ اساس لپاره مسلسل مستقل عبادت دی. څومره آسان عمل دی لیکن دی سړی چې کوم دا عبادت کې لګیا دی مسلسل د 200 کالونه ځان یو وجه لیکن د هغه نه باوجود دا مسله نه حل کیږي. دی ویډیو ته یو کاته نو ماته یو واقعي راځي چې په کتابونو کې لیکل شوی دا یو کس داسې چې هغه مسلسل د یو بت عبادت کو او بت ظاهره خبر دا په عربي کې د تسلم ویل کیږي نو هغه مسلسل یا سنم یا سنم یا سنم سو کالونه هغه لګیاو دا سنم او توازن ونه ظاهره خبر دا خپل بلاس باندې جوړ کړي بوتو هغه بس आवाज وکي هغه بس د مشکل حل کی. بهرحال یو شپه د عبادت کو یا صنم وی او په د باندې د خوب غلبه رااله چې د خوب غلبه پیراله نو په غلطي سره د خلینو وت یا صمد صمد چې کوم د الله حضرت صفاتینوم دی د دې معنی د بینیاز ذات. نو الله رب العزت فورا د الله حضرت طرف आवाज راغی لبیک یا عبدی زه حاضرم اے زما بندا سوال غواړي سم مشکل لستا فرشتو عرض وکي اے الله دغه په غلطي سره دا आवाज وکړو نو الله حضرت ظاهر خبر دا خو علیم بذات صدور ذات د زړونو چې کوم حال له پسړه کې دنه د انسان سدي داغه نه با خبره ده نو داغه معاملې نه خو با خبره نو الله حضرت فرمایله چې بالکل په غلطي سره ود لیکن د سو کالو نه دی یاد خپل بوت چې کوم دی आवाज کوي او په غلطي سره دا आवाज وته یا صمد چونکی زما نوم صفاتینو یا غسر یا صمد بنیازه نو یقیني طور پر بنیازه ذات دې کچري دي مسلسل زما په نافرمانی کې مبتلا دي د بت عبادت کې او په دې باندې زما څه قسم لا پروا نه شي ځکه بنیاز ویل کېږي هغه ذات چې څه پروا هم نه یعنی د پوره دنیا انسانان راجم شي ټول د الله پر نافرمانی کې ولګي نو الله رب العزت سم زیاته بنیاز ذات څه فرق هم نه پریوزي د الله رب العزت په کبریای باندې په پړای باندې د الله رب العزت په ذات باندې او دغه شان دي کې ټول مخلوقات مسلمانان چې د الله په بندګۍ کې شي نو بیا هم د الله رب العزت ذات څه قسم لا بڑای نشي رسوله ځکه چې الله حضرت سمد ذات دی. نو بهرحال الله رب العزت فرشتو ته حکم کو لاړ شي د دې جسم مسله د کم حاجت هغه پوره کړي. نو الله حضرت خدا سي ذات دی چې یو کس په غلطۍ سره سو کارونه هغه یا صنم لیکن په غلطۍ سره یو ځله دخلینه وت یا صمد نو پروردگار عالم فورن اعلان وکړ لبیک یا عبدی زه حاضرم ای زما بنده تسویل واړي. نو بهرحال په قران مجید کې څنګه الله حضرت فرمایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان ته سشي زمانہ په دوکه کې اچولې ته کوم عمل ته چا زمانہ په دوکه کې اچولې یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلق فسوى كفى عدلك في اي صوره ما شاء ركبك هغه رب چې کوم رب ته د مور په خېټه کې پیدا کړل په بهترین طریقې سره تا شکل صورت پیدا کړل ستا اعضاء پیدا کړل په بهترین طریقې سره فی ای صورت ما شاء رکبک او بیا چې څنګه الله حضرت غوښتي را په کوم صورت کې ساله پر خو کړل چې په دغه صورت کې پیدا کړو په هغه صورت کې بیا پیدا کړل او بیا هم د خپل رب نه جګندې په دوکه کې کوم شیخ خپل رب نه په دوکه کې اچولې. نو بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې الله حضرت موږ تاسو څومره آسان دین نه کړل څومره آسان جګندې مذهب را کړل نو په دې باندې
منګه تاسو له چګم دې ډیر زیات شکر ادا کول پکار دي. الحمدلله علی نعمت الاسلام. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.